طالبانو بالاخره پر مقاومتیانو سترګوزار وکړ. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې یو قمندان وبوژه. سیمه ییزې سرچینې خبر ورکوي چې طالبانو د بغلان ولایت په خوست ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې د 10 تنو ځواکونو یو قمندان په ډزو وژلی دی. یوه باوري ځایي سرچینه هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې طالبانو پنجشنبه شپه د لړم پر 19 د خان محمد په نوم د مقاومت جبهې یو قمندان وژلی دی. د سرچینې په وینا وروسته له هغې چې طالبان خبریږي خان محمد له سنګر څخه کور ته ستون شوی، د شپې لخوا یې کور کلابند او هغه زوی یې نیسي. سرچینې زیاتوي چې طالبانو دغه پلار او زوی مقر ولسوالۍ ته لیږدول او وروسته یې خان محمد وژلی او زوی یې خوشي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې موده مخکې راپور را رسېدلی و چې د دغې ولسوالۍ په چرخ فلاک او فرغانبل درو کې یو شمېر کورنۍ په جبري توګه کډه شوي دي. یاد دې وي چې پنجشیر کې د قیوم زاکتر ټاکل کېدو سره مقاومتیانو د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ شول چې تر سلو ډېر مهم کسان یې وژل شول او ټپیان شول. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.